اغا زنانه را رسول الله مبارک لو خوته پتو لګېده چې ما به سنګسار کوي ځکه چې څوک را سره بدنام هغه سنګسار کړی وی د الله رسول زه هغه ښځه یم چې ماعز اسلامي سره بدنام یم او مقه مسله پیښه شوه او حضور پاک پوره تحقیق وکړه ورته وی په ګېډه د ماشوم شته وی یو وی ځکه دا ماشوم د ګېډې نه کوز شي او بچی دې پیدا شي بیا راځه ځکه چې کومه ښځه د ماشوم په بیمارۍ باندې بیماري نو هغه به نه سنګسارې ماشوم د غېړه کې هغه ورسره بربادېږي که ماشوم د زنا نه ولینې خو ماشوم خرابېږي نو چې هغې ښځې ماشوم وشو نو بیا راله ماشاءالله ځان یې پټ نه که بیا راله د الله حکم په ما جاري که ماشوم مې پیدا شو د الله رسوله ما سنګسار که خو چې د ما رب خوشحاله شي رب خپه کړی رسول الله مبارک ورته بیا څه وایي وایي دا ماشوم دې وخت کې ستا پیو ته محتاجه دی دې له پی ورکړه دا ماشوم چې که پیو نه پرېږې او خپل خوراک شروع کړي نو بیا راشه بیا به در باندې د خدای حکم جاري کړو نو لاړ هغه ماشوم یې لویو 2 کاله خوشا پس راله او ماشوم له لاس کې ډوډۍ ورکړې ده یا خدایا عجیبه حالت دی دومره پې تلواره ده چې زما رب خوشحاله شي او چې د الله کم حکم دی په ما جاري شي خو چې زما رب خوشحاله شي زما رب خفه کړی دی ماشوم یې غېږ کې ونیو حضور پاک لراله او ماشوم له ډوډۍ ورکړې وه د رسول الله مبارک مخکې ماشوم ډوډۍ خوري وی د الله رسوله بس ماشوم زما د پیو نه کټ شوی دی ورته وګوره دا دې په خپله ډوډۍ خوړی شي واه واه ماشوم د چاړه کېږي دا دې په خپله ډوډۍ خوړی شي دا دې ګوره په خپله خوري ډوډۍ ما ته اجت نشته نو رسول الله مبارکه ماشوم ته واغېش بل چاله یې ورکړه وی د ده کفاله په تا را دا به تل ویې او ښځه یې بوتله وی دا سنګسار کې په کاڼو یې وویشته او ساتې لاړه دې ته توبه وایي ما ګناه کړې ده بچې به خپل کار کوي بچے که مریو کار سکیږي دغه ډوډۍ خوري بار بار پیغمبر راځي په ما د خدای حکم جاری کړه ګناه باندې الله خفه شوی